سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې وای. نن بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې تاسو ته 2 بیټ صرافۍ کې د فری ډالرو د ګټلو طریقه ښیم چې تاسو کولای شئ هم دې کې د فیوچر ټریډ وړ فری ډالر ترلاسه کړئ او هم داشان د نغدولو وړ فری ډالر ترلاسه کړئ. نو دلته به تاسو ته ځینې ټاسکونه درکړي یا به تکمیلوي او تاسو ته به دغه پیسې درکړي. نو دا څنګه کېږي؟ راځئ ویډیو ما سره تر پایه وګورئ. چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي لایک کړئ. اول به 2 بیټ صرافۍ کې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ به هم KYC کوي. که د اکاونټ نه لرئ طریقې باندې ما مخکې ویډیو جوړه کړې، هغه وګورئ. اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ جوړولو لینک هم ډسکرپشن کې کړم. کله چې مو دوستانو اکاونټ جوړ کړ، د دې له 3 آفرونو څخه موږ فری ډالر ترلاسه کوی شو چې راځم لومړی نمبر آفر درته ښیم. هغه په ریوارډ هب کې د ریوارډ هب آپشن به تاسو درسره ووهئ. دوستانو اول نمبر ټاسک چې د هغه دا ده چې دی دلته پوینټ ریډمیشن یو برخه لري. دلته دوستانو که په یاد مو وي د بایننس صرافۍ یو ریوارډ شاپ لري. تاسو په پوینټو کولی شئ ډالر واخلئ. نو دلته هم هغه ډول یو ریوارډ شاپ ده چې تاسو کولی شئ پوینټ جمع کړئ او په پوینټو دلته د فیوچر ټریډ وړ ډالر او بونسونه ترلاسه کړئ. نو دلته څو ډوله بونسونه ورکوي. اول فیوچر ټریډ فنډ ده، بونس ده او کپی ټریډینګ فنډ ده، کیش وچر ده چې نقد پیسې دي، همداشان ایونټ بونس ده، VIP ټریل پاس ده او لاټ ټریډینګ ټریل فنډ دا ډېر نور مختلف ډول وچرونه لري. زه لومړی راځم په فیوچر ټریل فنډ باندې کلیک کوم. نو دلته تاسو کولی شئ په 100 پوینټو $1، په 500 پوینټو $5 همداسې لاندې په 1000 پوینټو $10 ټریل فنډ ترلاسه کوئ. په دې ټریل فنډ تاسو څه کوی شئ؟ دلته پې لیکلي، په دې کلیک کوئ. دلته تاسو ته وایي چې دغه ټریل فنډ باندې څه کوی شئ. په دې تاسو کولی شئ فیوچر ټریډ وکوئ او د هغه څخه حاصل شوې ګټه وډرا کوئ. مختلف ټریل فنډ لري تر $4 پورې. د بله برخه کې بیا بونس تاسو ته په پوینټو درکوي چې 50 پوینټه $10 درکوي د فیوچر ټریډ لپاره او په 15 کې لګیږي. نو دا واقعا ارزانه هم د 50 پوینټه په 2-3 دقیقو کې تاسو ګټئ شئ. د پوینټ ګټلو طریقه هم درته ښیم. نو $10 درکوي، 15 کې لګیږي او حاصله ګټه د وډرا وړ ده بغیر له کوم شرطه. $10 په 100 پوینټو، $50 $2.5 $100 درکوي، 15 کې وهلی شئ په 500 پوینټو باندې دوستانو، او $200 درکوي په 1000 پوینټو. تاسو 15 کې کاروئ شئ، فیوچر ټریډ کوئ شئ. بلند کاپی ټریډینګ بونس درکوي چې دغه برخه کې کاپی ټریډینګ بونس هم تاسو اخیستی شئ. د هر یو قیمتونه هم تاسو ولیدلی شئ. بل کیش وچر دي دوستانو چې کیش وچر هم تاسو ته درکوي. صحیح ده. کیش وچر باندې زه کلیک کوم. کیش وچر اویلیبل موجود نشته، خو که کله موجود تاسو یې اخیستی شئ. دلته لاندې نور اوچر هم لري، خو فکر کوم دا موجود نه دي یا خلاصې شوي دي یا تمامي شوي. هم دغه فیوچر بونس لري. نو دغه ځای څخه تاسو ته درکوي. ښه، اوس دی کې پوینټ څنګه وګټو چې دغه بونس واخلو. دلته څنګه کې ایډوانسډ ټاسک لیکلی، تاسو به په دې کلیک کوئ. دلته خو پاس ځینې ټاسکونه دي خو دې نه به لاندې موږ راځو. صحیح ده. ځینې ټاسکونه دي خو دې نه موږ لاندې راځو. دغه ټاسکونه هم که تاسو خوښه او بیا درسره وګورئ تکمیل کوئ. په دې هر یو باندې هم $100 $50 داسې د فیوچر ټریډ بونس درکوي. د هر یو شرایط هم لیکلي. موږ راځو دلته ډیلی ټاسک سره هم کار ده. ډیلی ټاسک یعنې دا روزانه ټاسکونه دي، تاسو یې روزانه دا تکمیلولی شئ. راځم لومړني ټاسک دا د دوستانو چې تاسو لږ تر لږه فیوچر ټریډ برخه کې $200 ټریډینګ والی هم پوره کوي. تاسو ته 20 پوینټه درکوي. پوینټ مو هم همغه دقیقه اخیستی شئ. بلنده وي که تاسو ډیلی یو $100 ډیپوزیټ وکړئ، 20 پوینټ نور درکوي. تاسو بیا دغه برخه کې داسې هم کوی شئ دوستانو. مثال $100 ډیپوزیټ مو وکړو، 20 پوینټ مو ریډم کړو، بیرته خپل $100 ته نه وباسئ، په سبا بیا راولېږئ بیا 20 پوینټ. نو دا ډول هم کوی شئ. بل 20 پوینټ بیا درکوي که تاسو $100 ټریډینګ والی هم په کپی ټریډینګ ټریډیفای اکاونټ کې ترسره کوئ. بل 10 پوینټه دي که تاسو $10 ټریډینګ والی هم کپی ټریډینګ کې وکوئ. بل لاندې نور ټریډونه هم داسې شرایط لیکلي، دومره پوینټ او دومره پوینټ. هغه بیا خپله وي چې ویډیو بیا ډېره اوږده نه شي، خو پوینټ پکې ښه پریمانه دي. او دا ټاسکونه چې دي دا روزانه ریسیټ کېږي دوستانو، یعنې هر ټایم ریسیټ کېږي. بل اخري ټاسک دا ده چې یو کس که تاسو ریفرل کوئ، هغه $50 ډیپوزیټ ترسره کړي، تاسو ته 200 پوینټه درکوي. نو دا هم له دې لاندې مختلف ډېر ټاسکونه دي چې پکې کیش ریوارډونه هم شته. هغه نور خپله وګورئ ځکه ویډیو ټایم غټېږي. نو پوینټس مو جمعول راځئ همدلته څنګه کوئ، کوپون ته بدلوئ او ریډم وهئ. تاسو ته به ډایرکټ څنګه دا بونس به درکوي. بونس مو هم دغه برخه کې دا ګورئ، دغه برخه کې د ځای څخه راځئ څنګه کوئ، یوز کوئ او ځای په ټریډ کوئ او د ټریډ څخه حاصله ګټه د ګټې وړ ده. ښه، نو دا لومړنۍ برخه. او راځم دومې برخې ته چې موږ بله دومه له دغې برخې څخه کولی شو نغدي پیسې یا د DHF ټوکن وګټو. دغه آفر به راواړوئ. په دې به کلیک کوئ دوستانو. دا 15 میلیونه DHF ټوکن چې لیکلي، زه راځم په همدې کلیک کوم. دلته بیا تاسو کولی شئ د DHF ټوکن ترلاسه کړئ چې دغه بیا نغدي یعنې د وډرا ډایرکټ USDT ته د بدلولو وړ دی. ښه، زه په تمه کېږم دا برخه واضح شي.
دغه برخه چې موازه کړه که دلته تاسو ته لومړی د رجسټر آپشن و هغه به وایي رجسټر به یې کوي. دلته دغه ډول یو سپینر دی دوستانو لري چې په دغه کې تاسو ته مختلف مقدار د ډي ایچ اف ټوکن راوځي. دغه کې دوستانو کم مقدار یې 10 ټوکن ده او غټ مقدار یې 15,000 ډي ایچ اف ټوکن ده. همدا شان که چانس مو ډېر سپیره تاسو ته پوچ یا خالي هم راوتی سي. دلته به د ګو بټن وایي سپینر په دې تاویږي چې هر څوک یې تاسو ته ودرېد هغه ډي ایچ اف ټوکن ډایرکټ ستاسو سپاټ اکاونټ ته کریډټ کېږي چې ویډرا ونغدوی شي. ښه د سپینر د تاولو شرایط څه دي؟ دلته تاسو ته ځینې ټاسکونه درکړي چې د هغه ټاسک په تکمیل تاسو ته چانس درکوي او دغه ټاسکونه هم په ډیلي ډول دي، یعنې ډیلي تکمیلوی شي. دلته ګورئ ډیلي لیکلی. لومړنی ټاسک دا ده دوستانو چې دی تاسو ته وایي چې که تاسو چیرته $100 څنګه د ټریډینګ ترسره کوي، تاسو $100 ټریډینګ ترسره کوي، نو موږ تاسو ته څنګه دا یو چانس درکو چې کوی سي راسئ دا سپینر پې تاو کوي. نو د ټریډ لپاره هم دلته ټریډ نو به وایي خپل هغه برخې ته ځي هلته کوی سي دغه ټریډینګ والی هم پوره کوي. والی هم تاسو په $10 $15 باندې هم پوره کوی شئ، یعنې ضروري نه ده تاسو سره د $100 موجود وي. بل که دلته ډرا آوټ 2 باندې کلیک کړو، دلته که تاسو ته وایي که چېرته $200 ټریډینګ والی هم کوئ 2 چانسه درکو، که 300 کوئ 3 چانسه، که 400 کوئ 4 چانسه درکو، او که نهایتا $1000 کوئ تاسو ته څنګه ده 10 چانسه درکو د ورځې چې سپینر پې تاوولی شئ. نو دغه د چانسو د ګټلو طریقو دوستانو. دلته یو دانه بل ټاسک هم لري چې دا لیمیټډ ده چې د دې شرایط هم په دغه ځای کې تاسو ته لیکلي دي. او بل بیا د لیډر بورډ ټاسک لري چې هغه هم په دې ډول ده او شرایط یې لیکلي. دا بیا خپله وایي چې ویډیو اوږدېږي زه ټول نشم تشریح کوی. نو دا له دې برخې څخه تاسو فری کیش نغدې پیسې ترلاسه کوی شئ. راځو درېیمې برخې ته. ښه ملګرو دریمه برخه چې دا هغه دغه یو د صحیح ده د 20,200 USDT ریوارډ چې پې لیکلی. نو په دې به تاسو کلیک کوئ. دلته تاسو ته اوس بله برخه راوځېږي چې دلته هم ځینې ټاسکونه دي او د هغه په تکمیل تاسو ته د فیوچر ټریډینګ ډالر درکوي چې مقدارونه هم زیات دي. ښه نو دغه برخه موږ ته راوازه شو. راځو دغه هم په ګډه ګورو. دغه برخه دوستانو تقریبا 20 ورځې وروسته تمامیږي، یعنې 20 ورځې ټایم لرئ چې ترې ګټه واخلئ. دلته هم مختلف ټاسکونه دي څنګه چې ګورئ او په هر ټاسک تاسو ته مختلفه جایزه ده. دغه برخه ټاسکونه کم خاص فیس یا مصرف درنه نه کټئ او صرف ډیپوزیټ درنه غواړي. لومړنی ټاسک دا دوستانو تاسو ته $25 جایزه درکوي چې په هغه کې $20 پوزیشن وچر ده او $15 ټریال فنډ دي چې تاسو په فیوچر ټریډ کوی شئ. شرط دا ده چې تاسو لږ تر لږه باید $50 څنګه ده خپل اکاونټ ته ډیپوزیټ کړئ. البته لومړی دی کې به هم تاسو ځان رجسټر کوئ. دلته به راجسټر بټن تاسو ته وي لومړی. دوم ټاسک کې چې ده دوستانو $155 درکوي چې 140 پوزیشن وچر ده او 15 ټریال فنډ دي د فیوچر ټریډ لپاره دي. د دې شرط دا ده چې $300 ډیپوزیټ به وکوئ. البته بیرته خپلې پیسې وډرا کولی هم شئ چې ډیپوزیټ نه وکړو جایزه مو ترلاسه کړه. بل چې دا دریم $180 درکوي چې په دې کې تاسو باید $500 ډیپوزیټ تکمیل کړئ. بل چې د که تاسو $100 ډیپوزیټ تکمیل کړئ تاسو ته $550 فیوچر ټریډ جایزه درکوي. لاندې نور هم دي خو هغه بیا غټ مقدارونه دي، زه یې درته وایم. $3000 فیوچر پوزیشن جایزه درکوي که تاسو $3000 ډیپوزیټ ترسره کوئ. $3350 درکوي که $5000 پوره کوئ او $8200 جایزه درکوي که $10,000 پوره کوئ. بل بیا دا لاندې چې دي دا بیا د فیوچر پوزیشن وچرې دي چې د دې ټاسکونه هم شته. دا وایي $50 به ډیپوزیټ کوئ او $5000 ټریډینګ والی هم که پوره کوي $50 درکو. بل یې دا بیا وایي 300 ډیپوزیټ او 1000 پوره کوي $80 درکو. خو دغه بیا ممکن لږ فیس ولري ځکه ټریډ پې تاسو کوئ. لاندې هم په همدې ډول دي ټاسکونه پکې زیات او پریمانه دي، خو دغه لومړني زیاتره کسان تکمیلوی شي 500 دا نو جایزه اخیستی شئ. نو دوستانو په دغه چې تاسو ته کومې جایزې درکوي تاسو کوی شئ هغې نه استفاده وکړئ. نو دغه طریقو چې څنګه کوی شو ټو بیټ صرافي کې دغه دریو طریقو د لارې جایزې ترلاسه کړو چې هم پکې د نغدي ډالر دی او هم د فیوچر ټریډ وارډ ډالر. نو دغه طریقه او په دغه صرافي کې د اکاونټ جوړولو لینک مې هم تاسو ته ډسکرپشن کې ایښی، هغه اکاونټ جوړ کړئ او دغه څخه ګټه